الله فرمای د تاسو رزق د ما په ذمه ده. ما خو تاسو ته درې شیان دي د انسان د مقصد د انسان په زندګۍ کې درې شیان ډېر استعمال ده. په دریو کې به یو ډېر استعمال ده، د دوو کم ده. په دوو کې به دوه ډېر استعمالیږي، درې کم ده. انسان چې کور ځان له یو ځل جوړ کړي بار بار نه جوړوي. کله پیسې راشي کله دا لانټر به داسې جوړ کړه، خو بېله خبره ده. خو عام روټین چې مو تاسو ګورو نو یو ځل چې کور جوړ کړي بیا کورونه نه جوړو. او لباس کپڑے دا استعمالو، دا چا شپږ میاشتې بعد ضرورت راشي، چا درې میاشتې بعد راشي، څوک په میاشت کې کی روزانه خو ځان له نوي کپڑے نه جوړوي، کو جوړوي. او خوراک په ورځ کې ډېر ده. نو د دې دوو ذمه الله نه ده اخیستې. الله جل جلاله چې ذمه اخیستې ده هغه صرف د خوراک اخیستې ده. ای انسان خوراک به زه درکوم، زه به تاسو نه په ورځ د قیامت د رزق متعلق سوال نه کوم. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. رزق خو به درته الله جل جلاله فرمایي زه درکوم. نور تپوس به نه کوم د ما عبادت ته کړی ده او که نه، بندګي دې چا کړې ده. پیدا کړی مې د خپلې بندګۍ دپاره چې د ما الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسان او پیرې نه ده پیدا کړی مگر د خپل عبادت دپاره مې پیدا کړی ده. انسان به الله الله کوي، الله به یادوي، رزق به الله ورکوي. موسی علیه السلام ته چې کله پیغمبري میلاو شوه، تفسیر بیضاوي لیکلی دي موسی علیه السلام خدای دا نبوت کار خو ډېر غټ ته، اما اهل و عیال به څه کوي خوراک بارې کې. الله جل جلاله دې طرف نه ورته حکم شو اے موسی علیه السلام مخې ته د کاڼې پروت ته کاڼې له ډب ورکړه. موسی علیه السلام کاڼې ماتوي، گزار ورکوي کاڼې مات شي، هغې کې کاڼې راوځي، بل گزار، بل کاڼې، بل گزار، دریم چې څلورم ډب ویر کو. موسی خان روحاني صاحب لیکلی دي وایي په څلورم ډب سره چې وی کتل یو چینجی و او په خولې کې شنه پاڼې وه او سی سبحان من یرانی. موسی علیه السلام د هغوی نږدې کو چې داسې پاکي د هغه ذات لره چې ما ګوري، پاکي د هغه ذات لره چې د ما خبرې اوري، پاکی دا هغه ذات لره چې یو ټیم ته هیر نه یم، هر ټیم ورته یاد یم. مو خلک چې بیمار شوي د الله په یادو کې راغی، ته وایې د الله د یادو نه دا خلک مخکې وتي وي. دا دې ما غلطه پوهېږو نه. انسان دغه ټیم کې الله یاد شي. کافران به چې کله په کشتو کې تلل نو بیا به چې تکلیف ورالو بیا به الله ته چیغې والې. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. کله به چې کشتو کې سواره شول موجونه به راغل، هوا به راغه، بیا به هم الله تعالی جل جلاله ته هغوی خالص چیغې یا الله نجات راکړي. مونږ چې بیماران شو یا الله صحت راکړي، چې ښه شو بیا به دا کار کوو، ښه کار به کوو، تا به یادوو، غلط کار به نه کوو، حرام به نه خورو، حلال به خورو. یا الله ستا عبادت کې به مشغولو، تا نافرمانی به نه کوو. چې ټیک ټاک شو بیا مو الله هیر شي، داسې ده بیا مو الله هیر وي. چې بیمارانو هغه ټایم یا الله خیر کې، یا الله صحت راکړي، خدایه توبه، داسې ده که نه. خو چې کله صحت راشي بیا چا توبه ویستې ده، په غلطۍ سره خولې ته نه رځي، په غلطۍ سره بیا خولې ته زمونږ توبه نه رځي. نو د رزق ذمه الله جل جلاله خپله اخیستې ده. الله جل جلاله فرمایي رزق به تاسو ته زه درکوم.